أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم دی آیت مبارکنا د 25 نمبر آیت پوری د دې حصے دویم باب ذکر کیږي د مضمون په اعتبار سره نو مخکې هم هغه اثبات د توحید او د رسالت وکړل شو دې آیت مبارکه کې بیا اثبات د توحید ذکر کوي فرمای شهید الله گواہی کړي د الله تعالی مخکې آیتونو کې په نصرانیانو باندې رد وکړل شو نصرانیان او هر هغه ټوله چې هغوی د متشابهاتنا د شرک د پاره استدلالات کوي لکه نصرانیانو دا خبره کوله چې قرآن پاک کې الله تعالی د ځان د پاره د جمع صيغه استعمال کړی ده او د جمع افراد کم سے کم 3 او عیسی علیہ السلام ته روح الله ویلې شوی دی د دینه دا معلومه شو چې دا د الله زوی دی نو دغه شانتی د متشابهاتنا د خپل شرک د پاره استدلالات دا نصرانیانو هم کړی دي او نور هم ډیر خلک د قرآن پاک د داسې آیاتونه خپل غلط عقاید هغه ثابتوي نو دلته کې فرمایي چې تاسو د هغه متشابهاتونه کې استدلال کوئ نو د هغې په مقابله کې دا آیت چې الله تعالی په خپله فرمایي ګواهي کوي فرشتې هم ګواهي کوي او هغه راسخین فی العلم چې مخکې بیان شو تر څو پورې چې دوی په خپل علم کې په انصاف باندې ولاړي دغه خلک هم گواہی کوي چې د الله نه علاوه بل څوک د بندګۍ حقدار نشته دی اوس د دې نه پس بیا هم خپل غلطي عقیدې ثابتول چې په دې ځای کې اشاره میلاویږي او د دې ځای نه هم څه نه څه استدلال کیږي نو دا ډیر زیات هغه سرکشي ده نو فرمای شهید الله گواهی کړي د الله تعالی انه د دې خبره لا اله نشته د حقدار د بندګۍ الا هو مگر دغه الله تعالی دی والملائکه او فرشتو هم گواهی کړي د دې خبره چې د الله نه علاوه بل څوک د بندګۍ حقدار نشته دی نو مشرکین مکه چې هغه فرشتي د فرشتو عبادت کوي او فرشتو ته د الله تعالی لونه وي نو دغه هم هغه غلطه ده ځکه چې فرشتي په خپل د دې خبرې گواہی کوي چې د الله نه علاوه بل څوک د بندګۍ لایق نشته دی و اولو العلم
او علم والا علما خاوندان د علم قائما بالقسط په داسې حال کې چې تر څو پورې دوی په انصاف سره ولاړ وي تر څو پورې چې کم علما په انصاف باندې ولاړ وي نو هغه به خامخا د دې خبرې گواهی کوي چې د الله نه علاوه بل څوک د بندګۍ لایق نشته دی او وروستو آیات کې ذکر کیږي چې دغه فتنه او فساد هم د دغه نه شروع شي چې کله دغه علماء سو هغوی اختلاف جوړ کی او بیا په انصاف باندې هغو برقرار پاتې نشي نو فرمایي چې او علم والا خاوندان د علم تر څو پورې چې دوی په انصاف ولاړ وي د دې خبرې گواهی کوي چې د الله نه علاوه بل څوک معبود نشته دی لا اله نشته دی حقدار د بندګۍ الا هو مگر دغه الله تعالی دی العزیز چې هغه غالب دی الحکیم او حکمت والده ان الدین عند الله الاسلام فرمای چې دغه عقیده د توحید چې دا دغه دین دی او دغه ته اسلام ویل کیږي د الله تعالی په نسبانه بس دا هغه دین د اسلام دین دی چې داغه عقیده د توحید ده نو کم یو عقیده چې د چا د دې اسلام سره موافق و نو دا برحق دی او د چا عقیده چې د اسلام سره درست نه و د دې موافق نه و نو دی بیا برحق نه دی که دی ځان ته هغه د یهودیت نسبت کوي او که د نصرانیت کوي او که د مسلمانېدلو کوي نو فرمایي چې یقینا دین په نزد د الله باندې اسلام دی وما اختلف الذين اوتوا الكتاب او اختلاف نه دی کړی کتاب والا یعنی کم چې اهلی کتاب دی اهلی کتاب یو نصرانیان عیسایان یهود او مسلمانان دا درې وړه اهلی کتاب دي د یهودو سره تورات دی د عیسایانو سره انجیل دی د مسلمانانو سره قرآن پاک دی دا درې وړه اهلی کتاب دي نو فرمایي چې اختلاف نه دی کړی کتاب والو یعنی هغه خلکو چې دوی ته کتاب ورکړلی شوی دی دوی اختلاف نه دی کړی الا مگر من بعد رستو ما د هغې نه جاءهم العلم چې راغی دوی ته علم یعنی د دې کتاب د نزول نه مخکې دوی په کفر کې ټول چې دی نو په کفر باندې یو شان کافرانو او چې کله دوی ته علم راغی کتاب راغی مسلمانان شول بیا د دغه ایمان نه پس په دغه مسلمانۍ کې دننه په دوی کې اختلاف پیدا شولو نو فرمایي چې الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رستو د دینه چې دوی ته علم میلاو شو وس د افسوس خبره ده چې قرآن پاک تورات او انجیل درې واړه آسماني کتابونه دي او
قرآن پاک معنی دغه ده قرن. قرآن پاک د قرن نه دی، د دې معنی ده یوځای کول، یا چې دی نو دا مراد دی چې د الله تعالی بندگان یوځای کول، او یا دا مراد دی چې د الله تعالی بندگان د الله تعالی سره یوځای کول، د الله بندګۍ ته راوستل. نو کم کتاب چې د جوړ د پاره الله تعالی را لېږلی دی هغه ذریعه د جوړ ده، نو هغه کتاب دغه خلکو د توړ ذریعه وګرځوله. زه دا آیت منم او دغه نه منم او ته هغه منې او دا یې ونه منې، دا یې د وجې نه اختلافات جوړ شول. نو فرمایي چې هغه کتاب چې ذریعه د جوړ وه هغه سبب د توړ وګرځولی شو. نو فرمایي بغین بینهم، د وجې د زد نه د بغض د وجې نه په خپل منځ کې. نو څومره اختلافات، ډلې فرې او مختلفې هغه پارټیانې هغه چې د زد او د بغض د وجې نه جوړې شوي دي، نو دغې ته تفرقه ویلی کېږي، دغې ته ډله بندي وایي. اوس څلور داسې هغه مذاهب دي، څلور امامان. دغه څلور امامانو په فقه کې د هغوی اختلاف راغلی دی په مسایلو کې، لیکن دا اختلاف نه د وجې د بغض نه و، نه د وجې د زد نه دی، بلکې د علمي گهرای د وجې نه دی. نو دغه وجه ده چې دا څلور واړه امامان اکثر بعضې خلک دا آیت د امامانو خلاف پیش کوي چې دې نه مراد زموږ د امامان دي چې دوی د وجې نه په امت کې تفرقه جوړه شوې ده. نو دا څلور واړه امامان چې دي دا څلور واړه یوه ډله ده، دې ته یو فرقه وایي. امام ابو حنیفه، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمه الله، دا څلور واړه دي، څلور واړو ته یوه فرقه وایي اهل سنت والجماعت. دا څلور واړه په یوه ډله کې دي، او دغه وجه ده چې دا څلور واړه امامان چې دي دا د یو بل شاګردان دي، او دا څلور واړه امامان دوی چې د یو بل کم عزت او کم ادب کړی دی، نو د هغې نه دغه معلومیږي چې د دوی اختلاف وجه هغه بغض نه و، پارټي بازي نه وه، زد نه و، بلکې هغه د علمي گهرای د وجې نه و. او دغه وجه ده چې زمونږه په دغه امامانو په دې اختلافاتو کې چې کله مونږ مسله ذکر کو نو مونږ داسې ذکر کو لکه فرض کیا رفع الیدین په مانځه کې کول دي، نو زمونږ په نسبت باندې مونږ داسې وایو، مونږ وایو په مانځه کې رفع الیدین کول دا جایز دی او نه کولی افضل او غوره دی. او امام شافعی رحمه الله فرمایي چې په مانځه کې رفع الیدین کول دا غوره دی او نه کولی جایز دی. زموږ بس دغه اختلاف دی
چې کولی غوره دي او کنه کولی غوره دي نو زمونږ په نسبت باندې هم کول جایز دي او داغو په نسبت باندې هم نه کول جایز دي خو غوره څه دي نو مونږ وایو چې نه کول غوره دي او هغه وایي چې کول غوره دي بس دغه اختلاف نو دغه وجه ده چې کله حضرت امام شافعی رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله قبر لراغه او بیا یې هلته کې نفل کول نو چې کم نفل وکړل پای کې رفع الیدین ونه کړل نو شاګردان ورته یې رجی تاسو خو په دې باندې ډېر غټ دلایل پیش کوئ او تاسو دلته کې رفع الیدین ونه کړل نو امام شافعي رحمه الله فرمایل وای د دې صاحب قبر سره چې د دې په نه کولو باندې څومره دلایل دي ما ته د هغې نه شرم محسوس کېدو چې زه دلته کې رفع الیدین وکړم نو دومره عزت احترام دا د امامانو په منځ کې و امام شافعي رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله په مدح کې اشعار ویلي دي چې ما ته د امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت داغه تذکیره کوي داغه تذکیره په ما ډیره ښه لګي نو فرمایي چې دوی اختلاف کړی دی په خپل منځ کې د وجې د بغض نه د ضد د وجې نه نو د دې نه دغه اختلاف چې دی ته فروعي اختلاف مراد نه دی ومن یکفر بآیات الله او چا چې د الله د آیتونو انکار وکړو فإن الله سریع الحساب نو یقینا الله تعالی زر حساب اغستونکی دی دا آیت مبارکه شهید الله او دا شان فرمای چې د هر فرض مانځه نه پس اول سوره فاتحه ویل بیا دا شهید الله انه لا اله الا هو الملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم او قل اللهم مالک الملک رست آیت را روان دی دا دو آیتونه ویل د دې احادیثو کې ډېر فضیلت راغلی دی شهید الله گواهی کړی د الله تعالی انه د دې خبرې لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه الله تعالی دی والملائکتو او پرشتي و اولو العلم او خاوندان د علم قائما چې ولاړ دي بالقسط په انصاف سره لا اله نشته لایق د بندګۍ الا هو مگر هغه دی العزیز چې غالب دی الحکیم حکمت والا دی ان الدین یقینا دین عند الله پنځ د الله باندې الاسلام اسلام دی وما اختلف الذين او اختلاف نه دی کړی هغه کسانو اوتو الکتاب چې ورکړل شي دی ورته کتاب الا مگر من بعد رستو ما د هغې نه جاءهم العلم چې راغلی دی دوی ته علم بغیا د وجې د ضد نه بینهم په منځ خپل کې ومن او هغه څوک یکفر چې کفر کوي بآیات الله په آیتونو د الله باندې فإن الله نو یقینا الله تعالی چې دی سریع الحساب زر حساب اغستونکی دی الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین
برحمتك يا ارحم الراحمين.